سلامونه نیکې هیلې احترامات کتونکو د جنورۍ میاشت او 2023 هم د نوی کال دی او یخنۍ موسم دی، سردي ده زمونږ په پاکستان کې باجوړ کې داسې نور ممالک کې هم یخني ده. کتونکو ویلی کېږي ما یو ځای کې لوستل چې هارټ اټیک او فالج په یخنۍ کې حمله کوي، یعنې دا ډېر سیوا وي. د دې څه وجوهات دي؟ هغه وجوهات دا دي کتونکو موږ او تاسو که وګورو نو په ژمي کې موږ اوبه ډېرې کم استعمالوو، اوبه موږ ډېرې کم څښو، نو د دغه په وجه باندې زمونږ رګونو کې یعنې بلډ کلاټ شي، هغه چې کوم دی جم شي، نو بیا د هغې د وجې نه بلاکیج راشي. چې کله بلاکیج د رګونو راشي نو بیا هارټ اټیک او فرالسیس یعنې فالج حمله کوي. دې نه علاوه کتونکو په ژمي کې موږ او تاسو د اوبو د څښلو نه علاوه موږ او تاسو ځان ګرم نه ساتو، نو پکار ده چې موږ ځان هم ګرم ساتو. ولې چې که موږ ځان ګرم وساتو نو هغه به زمونږ چې کوم رګونه دي، زمونږ کوم وینز دي یا ارټریز دي، هغه به نیرو کېږي نه، به تنګېږي نه، هغه به برابر وي. نو چې کله هغه برابر وي نو بیا هارټ اټیک او د فالج حمله به ډېره کمه وي زمونږ. نو ځان له ښه کوټونه او څادرونه، دې نه علاوه جرابې هم تاسو استعمالوئ، دې نه علاوه چای شو یا ګرم ګرم مشروبات هم تاسو څښئ په دې ژمي کې، نو چې ستاسو یخني کمه کېږي او ستاسو د هارټ اټیک او د فالج یعنې هغه اندېښه نه وي. دغه ویډیو تاسو سره مې شریک کړه، نورو سره یې هم ملګرو سره شریک کړئ. مهرباني، سلامونه.